په کندهار ولایت کې داسې پر درې قطعي تازه میړانه او اتلولي د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په شمول 28 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیت چې پر درې قطعي ځانګړو ځواکونو په خپل سريري ساته میشن کې چې د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ مربوط کلچاباد او نورو کلو کې تصفیوي عملیات ترسره کړي. د خپلو سپکو درنو اسلحو او هوان انداختنو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان مشهور په ایمل په شمول 20 وسلوال طالبان، عبدالولي مشهور په اسمت، زلمی مشهور په قاری زلمی، نجیب الله مشهور په حافظ، قاسم مشهور په محمد عیسی، عمرګل مشهور په حاجی قاسم، ملا ذبیح الله مشهور په زندانی او 12 نور نامعلوم وسلوال طالبان وژلي او 8 نور وسلوال طالبان مرګونی ټپیان کړي هم دي. همداراز دغه ذکر شوو وسلوالو طالبانو مختلف ډوله سلاوي تخریب شوي او له منځه تللي دي. د یادونې وړ ده چې د کندهار ولایت د بېلابېلو ولسوالیو ترڅنګ د ښار په مختلفو برخو کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو چڼیز عملیات دوام لري. بلخوا افغان ځواکونو په کندهار ولایت کې 26 طالبان هم وژلي دي. افغان ځواکونو د کندهار په تختی پل ولسوالۍ او ژړۍ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 26 تنه وژل شوي او 6 نورې سخت ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.